زما نوم بلوچ ګوډ صالح ګوډ صالح موږ دغه غوښتنې دلته غواړو چې دا موسسې دا رودونه د موږ دلته هغه نشته دغه تنبه د تنبې غوښتنه ده د موږ په کلکه باندې چې موږ ته یوه تنبه دلته ولګېږي د موږ مشکلات ډېر دي د ارجایه سره مې دلته خو بیا په تګ باندې چې تګ او راتګ د موټر دومره د موږ په وس کې نشته دا د موږ ښایست دی چې موږ سره دا حکومت او دا د موږ عوامو سره کومک وشي روډ نشته کلینیک هم خراب دی کلینیک هم نشته ډاکټر هم نشته کلینیک اوس دلته مریض پیدا شي دا یې هغه ته وکړه بدلدار باندې دا یې شره ده ته دا یې بل ځای ته وکړو 100,000 1,500 روپۍ د موټر کرایه وي دلته موږ غریبان خلک یو دا د 200 روپۍ نشو پرې کولی بیا د موټر کرایه موږ بیا د کومې خوا برابره کړو دا خواهش موږ لرو چې موږ په کلینیک کې موږ ته ډاکټر منظور چې ډاکټره وي او دا خدمت وشي دغه عوام په قوه ده دا موږ سمه ماشومان هم ځي مکتبو ته خو مکتبونه اوس فعاله اوس موږ څه مکتبونه چې وو هغه اوس دغه څه معطله دي د دغو مکتبو دا خواهش لرو چې موږ د مکتبونه بېرته خلاص د موږ سره د بېرته کومکونه وشي مکتبونه اوس موږ په هغه څه جوړ کړي خو په هغه جوړه مکتبو کې بیا څه اوس نواقص پیدا شوي دي اوس پاته چې دغه مؤسسه دې موږ هلته پاته ده په بنګانو کې 2 روپۍ نشته کرونا ته چاپې شوې یې ته چاپې شوې چې بېرته دې موږ دغه فعاله شي د موږ ماشومان اوس بیا تعلیمه کې پاتې تعلیم ته نشته بازار مو سړک کې خامه ده خام اوس ګورې بازار سړک خام ده روډونه نشته یو پل نشته چې موټر راشي پلګټ کې ولاړ وي ټکټران ورنو پلګټ یې راباسو په ټکټرانو باندې راباسو ټول مشکلات یې دغه ولسوالۍ کې موږ شته له ډاکټره پورې چې کلینیک نه لرو د دغه هم نشته چې روډ نه لرو تنبه هم نشته دغه مؤسسه باندې موږ خوشحاله یو چې منسټر راغلی دی غریبانو ته خو دا لږ لا ډېرو ته خو چا ته ورسېږي بیا هم دا کومکونه موږ غواړو چې دا کومکونه موږ ته راشي نو دغه کومکو کې هم داسې ول خلک بیا دلته د انجینران چې راشي موږ دا یو ور موږ دغه لیشونه ونیول په خپله باندې بیا انجینر راغی انجینر ونیول اوس په دغو کې هم بیا داسې بعضې خلک شته چې پاتې دي اوس دا ډېر خلک پاتې دي غریبان خلک پاتې دي دا علاقه ټوله مسکینه ده اوس یو لس 15 کسه خو مه ګڼه که په وس کې نور ټول مسکینان دي د دغو مؤسسو موږ خواهش لرو چې له موږ سره چې کومکونه څومره زیات وشي د غوره حاجي صاحب دغه سیمه کې موږ چې خلکو سره خبرې وکړې خلکو ویلي چې دلته له ولس سره ظلم شوی دی ولس پیسې په زمون کې یو ورکې موږ پیدا کړې په ورکو کې قومي مشرانو د خلکو څخه یوه ورکه روپۍ وړي دي او ورته ویلي دي چې دلته به بیا برېښنا راځي د دې نه تقریبا 9,000 روپۍ جوړېږي نه برېښنا راغلې ده نه ښه نه بد دا مخته انجینران رالو دغسې دا کوم چې کارټونه به خلکو ته ورکولو هغه د موټر کرایه چې موټران دوی پسې ګرځېدل په واورو کې نو خو موټر یې نیولی و کرایه یې وه انجینر پسې ګرځېدو دغسې خلک ورسره وو دغه خلک هم دغسې نه تلو نو هغه 50 روپۍ په تذکره باندې ورکړي وي هغه نه ده مې هغه خو هغه دغه موټر کرایه پرې جوړه شوې ده چې موټر په واوره کې چې روان ده یا د مخته برېښنا یا د مخته برېښنا نو هغه بیا موږ دغه کارټونه ټول موږ سم ټوله ورکړه خو موږ سره راغلي نه کار نه اوس پیسې کار نه اوس پیسې ولاړې کار نه 50 روپۍ په تذکره باندې ورکړي دي خلکو کارټون یې ورکړي دي کارټونه له هغو خلکو سره موجود پراته دي خو مؤسسه ورکړه دا نن هم نه ده راغلی